کله چې ماشومان به ومو نو د خاورو کوټنۍ به کورونه به مو جوړ کړل بیا به مو ایسته چې تللو بیا به مو ړنګ کړل دغه دنیا قوتونو دا پښتون افغان خاورې نه هغه ماحول جوړ کړی دی راشي یو څه جوړ کړي بیا یې ړنګ کړي بیا یې جوړ کړي دا څلوېښتو کالونو نه د بهرنیو قوتونو غلطې پالیسیانې افغانستان د لویې تباهۍ سره مخامخ کړی دی په کودتا نه پس چې هلته حالات سخت په خرابي شول د امن و امان نه راواخله تر معاش پره حالات په خرابول روان شول نو په دې وختونو کې د هلمند او کندهار خلک چې د انګور او د انار باغ لري هغه دا وخت کې دوی خرڅ کړي بیا ټول کال پرې بچي ساتي نو دلته پاکستان پسې دروازې بندې کړلې دروازې پسې بندې کړلې او افغان بچیان یې سوال ته سیخول غوښتل او په هغو وختونو کې چې د دوی پسندیده خلک هلته ناست و بیا یې هم د دې کار نه لاس وانخاست د افغانستان او د افغان دښمني د دغې علاقه کې که د دوی خپلوان خپل هم راشي بیا یې هم نه پرېږدي چې کوم قسم خلک راځي موږ او تاسو دې خوا چې څومره هم ولس دی دا به د افغانستان د ولس سره ولاړ وو د دوی د دردونو او د دوی د تکلیفونو ترجماني چې هلته امکان نه لري موږ به یې دلته کوو ګنې داسې وختونه وو چې دلته به جلسه کېدله په کابل کې به هم یو جلسه ورسره روانه وه خو هغه داسې اوس واکداران دي هلته چې هغه د لاهور سره ملګرتیا خوښوي خو د دغو پښتنو سره هلته هیڅ هلته اوس هغه غږ راتلل مشکل دي خو موږ به بیا هم په دې خاوره باندې یو داسې سوچ یو داسې فکر راوړو چې د دغې خطې دا چې دې خوا اوسېږي که هغه خوا اوسېږي چې دا په خپلو غمونو او په خپلو دردونو باندې ټول په شریکه باندې غږ پورته کوي ملګرو